بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې مهربان او بخښونکی ذات دی. نن زموږ دیارلسم لیکچر دی د کولډرا او په ننني لیکچر کې به موږ دا وایو چې موږ څنګه کولی شو په کولډرا کې یو سټوډنټ کارت جوړ کړو. نن به موږ د دې باره کې انشاءالله سټډي کوو. اوکې، زه راځم دې نه کولډرا اوپن کوم. تاسو کولی شئ دې نه هم اوپن کړئ او کولی شئ ما دلته تیار اوپن کړی او دې نه اوپن کوم. اوکې، نو فرست اف ال به تاسو سره کوم چل کوئ چې راشئ او تاسو غواړئ چې یو سټوډنټ کارت جوړ کړئ نو سمپل جوړیږي. تاسو به دلته راشئ، یو ریکټنګل به واخلئ داسې، بیا اخر کې ورته اندازه ټاکلی شي، اول کې ورته اندازه ټاکلی شي ایز یو وش. اوکې، څنګه چې تاسو خوښوي. زه راځم د دې ډوپلیکیټ په دې باندې به کلیک کړي او کنټرول ډي به ووهئ، دې ډوپلیکیټ به واخیستل شي. بیا دلته راځم پیک ټول اخلم، چې پیک ټول مې کله واخیست دا به داسې شنې کړم، صحیح ده، او دې سره به داسې وصل کړم، داسې به شنې کړم. بیا راځم فرض مثال دې ته زه یو رنګ ورکوم، داسې یلو رنګ مې ورکړه، صحیح ده. بیا راځم دلته ځاله شیپ ټول اخلم، صحیح ده، او شیپ ټول مې چې کله واخیست دلته راځم دغه کنورټ ټو کرف مې چې کله واخیست نو زه راځم دې ته داسې یو ډیزاین ورکوم، صحیح ده. کنورټ ټو کرف د والم سموث والم یا کنورټ ټو دا به واخلم، صحیح ده. دې ته به داسې یو ډیزاین ورکوم، داسې یو ډیزاین به ورکوم، صحیح ده. ما داسې ډیزاین ورکړه، سره کوم چې ډیزاین ستاسو خوښ وي ما شان ډیزاین ورته ورکولی شئ. ما داسې ډیزاین ورکړه، صحیح ده، داسې ډیزاین ورکړه. زه راځم یاره دې ته اوس یو شیډو اخلم، صحیح ده. دلته راځم شیډو باندې کلیک کوم، صحیح ده، او داسې راځم یا داسې یو شیډو مې ورته واخیسته. اوکې، بیا راځم دغه ته او دلته زه په دې باندې کلیک کوم چې فلټ بوټن رایټ، داسې کلیک کوم. که داسې صحیح نه وي زه راځم داسې به صحیح وي، او که داسې صحیح نه وي راشه ټاپ ته راشه، داسې به صحیح وي. شو بیا په پیک ټول اخلم، دې باندې کلیک کوم او کنټرول ټي وهم بټن د دې چې اخلم ډوپلیکیټ اخلم، دلته مې ډوپلیکیټ واخیست. نو اوس څه چل کوم، رایټ کلیک کوم او دا داسې سرکل تاوم، صحیح ده. تاو مې که بیا دلته راولم داسې एकदम داسې یو شیپ ما سره جوړ شو. اوس که ته یاره دې ته زه شیډو ورکوم، دلته هم شیډو ورکولی شي. نو زه شیډو ورکوم، زه راځم دې اپشن باندې کلیک کوم او دلته راځم وهم چې شی شیډو مې چې کله وواله زه راځم دې داسې لږ داسې شیډو ورکوم، صحیح ده. بیا راځم دلته بټن ته او دلته زه ورکوم باټم، داسې یو ډیزاین موږ سره جوړ شي. ښه، دې نه به تاسو کولی شئ زه ورکوم یا زم دا بارډر یم لږې جوړوم، نو بارډر یم جوړې کا، صحیح ده. داسې یو بارډر ورکوم، صحیح ده. دې ته زه کلر سپینوم او دې ته زه داسې یو کلر ورکوم، سره کوم کلر چې ستاسو خوښ وي ما شانتې ورکولی شئ. ما داسې کلر ورکوو کې. بیا راځم دا پیک ټول اخلم، سوري دلته راځم دا پیک ټول اخلم، چې پیک ټول مې واخیست دا دلته راځم دلته داسې एकदम صحیح ده. بیا دې نه تاسو اندازه ورته ټاکلی شئ، اندازه ورته وټاکله، صحیح ده. بیا راځم دلته راځم شیپ ټول اخلم او دې ته داسې ډیزاین ورکوم، داسې ډیزاین ما ورکړ. راشه اوس تا کومه لیکنه خوښه ده دلته ایډرس لیکي، فرض مثال ایډرس لیکي، دلته راشه ولیکه فرض مثال څه شی جلال آباد افغانستان. اوکې، جلال آباد افغانستان فرض مثال ما دا ورکړه. ستا چې بیا سره کوم ایډرس وي ما هغه ورته ورکولی شي، صحیح ده. فرض مثال ما دا ورکړه، ستا چې سره کوم خوښه وي او هماغه شانتې او هماغه ایډرس بیا تاسو ورکړئ. دلته راشئ، تاسو دې ځای نه تاسو ورکولی شئ مختلف ډیزاین ورکړئ، صحیح ده. لکه ما داسې ډیزاین ورکړه، بیا دې نه اندازه کمولی شئ، سره کوم ډیزاین چې ستاسو خوښه وي ما شانتې ورکولی شئ، صحیح ده. زه بیا راځم دا دلته دم، صحیح ده، او دې ځینې اندازه څه شی کوم کموم، ما اندازه کمه کړه. بیا زه راځم زه وایم چېرې فرض مثال زه راځم دې کې چې پکچر ورکوم، دې نه چې پکچر راړم، دا پکچر مې راواخیست، صحیح ده.
پکچر دې راوغست پکچر به سره کوم ورکړي دلته پکچر کوم ما پکچر پکې کې اوس تاسو خپل خوښه د پکچر ورکوي نه ورکوي سره کوم هر رقم چې تاسو خوښوي زه یاره دلته راځم نیم ورکوم زه یاره ټیچر name okay teacher name سره علم pack tool باندې رالم teacher name دلته ورکوم دلته ورکوم teacher name څه شو ورمې کوم بیا مې زه راځم چې اوس نوم ورکوم teacher name سره څه شی دی میرا سمیم زه راځم دا باندې غلط شو دې باندې کلیک کوم اوکې زه راځم دلته د صحیح ته راځم او دې سایز لږ زیاتوم لکه 2 اوکې زیات مې کړم درم ټیچر نیم موږ سره څه دی سمیم ساحل اوکې موږ سره سمیم ساحل په نوم ټیچر دی دې باندې زه کلیک کوم پیک ټول اخلم او د پیک ټول په واسطه باندې چته راوړم دلته راوړم نو موږ سره ټیچر نیم شو او د ټیچر نیم سره موږ سره څه شی دی ټیچر نیم او ټیچر نیم سره شي سمیم ساحل ها هلته راشي اکیډمي نیم ولیکئ چې موږ سره اکیډمي نیم څه شی دی سایز به دې نه غټ کړم سلبه کوم تاسو ښکار شي ټیچر اکیډمي نیم څه شی ورکما فرض مثال ساحل اکیډمي اوکې فرض مثال ساحل اکیډمي فار لرنینګ انګلیش فرض مثال ما دا ورکو زه راځم یاره دې دا اندازه لکه کوم دا به ډېره غټئ داسې او داسې لږ راکوم صحیح ده زه راځم دغه ټول اخلم ډایرکټ داسې کوم صحیح ده دا پیج د په واسطه باندې مونږ کولی شو ډېر وخت راوړو اوس رالم دا پیک ټول اخلم او د پیک ټول په واسطه باندې دا نورم شی کوم وړوکی کوم دا بیخي غټ دی صحیح ده ښه اوس څنګه چل کوم زه بیا دا د باټم کې هلته بیا د راشي زه راځم یو ډیزاین ورته بله ورکوم داسې یو ډیزاین ورته ورکړه نتکلم کوم او سوري اوس اخلم پیک ټول مې چې واغست داسې لږ پراخومه صحیح ده او بیا دې د کلر ورکوم فرض مثال دا کلر ورکوم اول لومړی دا انتخابوم بیا داسې پن کلر ورکوم او دا راولم چېرته دغه ساحې ته یې راولم صحیح ده دغه ساحې ته بیا داسې کوشنی کوم دا او د شپ ټول اخلم شپ ټول په واسطه باندې داسې یو ډیزاین هم ورکوم صحیح ده ډیزاین مې هم ورکوم بیا زه کولی شم داسې لږ دا چې کوم کوشنی کوم صحیح ده وړوکی کولی شي د هغې نه بس دا راولې ده لیکنه او دلته پیک ټول باندې کلیک کوئ بیا دا راواخلئ او دلته چې کوئ انتقال کوئ صحیح ده ته به قدر ورکړو ته به ورکړو داسې قدر دا موږ سره سیلو ده یا ورکوم دې ته داسې سپین قدر وکړي داسې ورکولی شي یا داسې یو بل کار هم کولی شي ته یې کو یاره زه داسې کار کوم چې زه داسې په یو دغه کې ورکوم فرض مثال داسې یو دغه ورته برابروم یو لوګو ورته برابروم نو زه دې باندې کلیک کوم پیک ټول په واسطه باندې په دې باندې کلیک کوم بیا راځم دلته ټیکس ته راځم بیا ورکوم چې فیټ ټو ټیکس پات داسې ورکړه داسې لوګو ورته برابروم لوګو ورته برابره کړم دا مرته یو لوګو برابر کړه صحیح ده لوګو برابر شو بیا راځم دلته ورکوم چې Sahel Academy for learning English for learning English
داسې یو ډیزاین مې ورکړ بیا دا راواخلئ د سایې ته فرضي مثال راولئ دا راواخلئ دې کې فټ کړئ صحیح ده سره کوم چې تاسو خوښوي هماغه شان ډیزاین ورته ورکولی شئ چې لومړی به زه دا راوړم دلته ساحې ته دا به راوړم لیکم سوري دا به زه راوړم دې ساحې ته دا به زه لږ غټ کړم اوکې آفټر ډیټ زه به دا لیکه دا راواخلم او دلته به شی کړم اکټل په واسطه به دا شی کړم دلته به اکټل په واسطه به دا شی کړم کنورټ کړم نو دا جوړ موږ سره یو شی شو سټوډنټ کارت موږ سره جوړ شو جی تاسو چې سره کوم خوښوي او هغه شان ډیزاین ورته ورکړئ هر رقم چې خوښوي دا ما سره یو سټوډنټ کارت جوړ شو تاسو کولی شئ پکې مختلف لیکنې وکړئ چې سره کوم تاسو خوښوي هغه شان لیکنه پکې تاسو کولی شئ دا ما یو سمپل ډیزاین جوړ کړ تاسو چې سره کوم خوښوي هغه شان ډیزاین جوړولی شئ والسلام